شوکته امر وکړه پاچا صاحب. په د سیمه کې واګرځه چېرته چې غلط کار کېږي او زما د اصولو نه خلاف کار کېږي ما ته حاضر کا. امر دې په ځای کېږي پاچا صاحب. پاچا صاحب ګریوان خلاص په پلیار روانو مو ته بدماش برېښي. نه بدماش یې که څه کرای ګریوان د خلاص د پلیار روان یې که اوس زمونې اشې کې. پاچا صاحب نه بدماش هم نه اوس زمونې اشې کې ګرمي دو. شوکته د څرنګه کاس در وستلو چې غلطي کې یا کا سونار والا. امر دې په ځای کېږي پاچا صاحب. دې چې کاړي دي پاچا صاحب پلیار روان وو دومره ډېر غږونه مې پکړل نه یې غاښ کولو چروا مې نه خبرې کوي مو ته ډېر خطرناک کاس برېښي. نه چی شی دومره ډېر غږونه دې نکړ دي غاښ دانه دوته کړه اوس چې چرنیواله خبر یا نه کوي څه کرای. ها دا بیا کومه ژبه شوه؟ پاچا صاحب زه خو یم چې ګونګه ده کوڼه ده. شوکته دا چیرې شروع کړي دي دومره کې دا چې زر وستله ده بوزه خپل ځای ته یې ورسوه. امر دې په ځای کېږي پاچا صاحب. ورکه دا د چی شي مصري رواستو. پاچا صاحب مصري نه ده 12 نه پرېښ شوې ده. نه 12 نه پرېښ ده که مصري ده؟ نه پاچا صاحب 12 نه پرېښ شوې ده انځو وخت کې در تک تور شوې ده. چی شه ملک مصري ده؟ نه د ځون نه د چی جوړ کړي دي ځون دې سره لړله ده خو خپل نمایش د وای کوي انجې سره وکړئ دومره لړل ته تا جات شته. دا خو څه کوي د څو موندو مخکې مې عکسونه والتل په جملې غلطې جملې سره لیکلې اوس سړی د حالک بچې څخه چې دا کې هیتلي ما کړې ده د مخې نه نه ورخکه دې بیا چې کړي دي. پاچا صاحب دې پلور نکړه چې په چیشي کې مړه شوې دي اوس مغاک ورکوي دا یا لور دې په چیشي کې مړ شوه ده. لور مې کشته دې د والو کشتۍ سي غرقه شوې وه. نکاح دې په چیشي کې مړ ده. نکاح مې کشتۍ چلوله کشتۍ سي غرقه شوې وه. او غور نکاح دې غور نکاح سي ما کشتۍ غرقه شوې وه. والا ته چی شي کور کوې؟ کشتۍ دې د وریم زه کشتۍ چلوم. چې سره هی ټوله دې په کشتۍ کې مړه دي خو که تا په کشتۍ کې مړ شې دا کې خاندو چې د چیشته خوند دی تو پلور چې و چې مړ شوه ده. ایمو پلور خو پچاو مړ شو خو نکړې چې ته مړ شوه ده. ایمو نکاح پچاو مړ شوه ده او غور نکړې چې ته مړ شوه ده. غور نکاح مې ډېر غواټ پچاو مړ شوه ده. خو مطلب ته چې ټوله خاندان پچخون تېر شوي یې د ته نه ډوډۍ کې که په خپله پچاهۍ کې مړ شې. پاچا صاحب خفه کېږه ما خو د یوه خبره مې ووره دماغ څخه تېښته نشته. انسان ته چې د څه شي واجب مرګ رسي دا یوه بنا ده ځنه مرګ په خپل ټیمه رسیږي. په ټوله نړۍ کې چې څه ژوندي انسانان دي هر شی چې دی چې ساه اخلي هغه ته به حتما یو ورځ مرګ راځي. د مرګ خوند به حتما یو ځل څکي دا یو تریخ حقیقت دی.